دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ واستئ او روژه مو تر دې مهاله په خیر سره تېره کړې وي. دوستانو نن په دې باره کې موږ ویډیو لرو چې څنګه کولی شو په فیسبوک کې خپل فالوورز زیات کړو. یعنې هر څومره چې تاسو وغواړئ 10,000 20,000 1,00,000 ان تر میلیون پورې تاسو کولی شئ چې خپل فالوورز زیات کړئ. نو دوستانو که چېرته هم زموږ د ایم ټي پلس پښتو یوټیوب چینل ویډیوګانې خوښیږي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ. که کوم نظر لرئ نو کامنټ وکړئ او زموږ دا چینل دوستانو که ستاسو چېرته خوښ شوی وي نو خپل نور دوستانو سره یې هم شیر کړئ تر څو هغې هم زموږ چینل سبسکرایب کړي او د دې معلوماتي ویډیوګانو څخه خوند واخلي. نو دوستانو راځئ ویډیو شروع کوو. اول راځو فیسبوک ته. نو دوستانو فیسبوک ته چې کله تاسو راغلی نو تاسو به دلته راشئ خپل د آی ډي سیټینګ ته. په سیټینګ کې به خپل دغې پروفایل باندې کلیک وکړئ. په پروفایل چې دوستانو تاسو کله کلیک وکړئ دلته به په ایډیټ پروفایل باندې کلیک وکړئ. په ایډیټ پروفایل چې دوستانو تاسو کله کلیک وکړو دلته به تاسو راشئ. دلته دا دی اول چې دی پروفایل پکچر دی، بیا کور فوټو دی، بیا بایو دی، بیا انټرو دی. په انټرو کې به دوستانو تاسو په ورک پلیس باندې کلیک وکړئ. ورک پلیس دلته په سرچ کې به دوستانو تاسو ولیکئ انګلیش کیبورډ کې تاسو به راواړوئ کې به ولیکئ FOLLOWED. دومره چې ولیکو دوستانو بس نور کافي دی. سرچ به یې کړئ. چې سرچ هم که دوستانو دلته وګورئ زیات راغله. که غواړئ چې دومره فالوورز واخلئ دا 20,999 1.3 میلیونه فالوورز او دا ورپسې دا نور دي 11,060 15,628 50 میلیونه. هر څومره فالوور چې ستاسو دوستانو ستاسو زړه وي هغه تاسو کلیک کوئ نو هلته به فالوورز راشي. زه اوس دوستانو دلته په دې 11,000 باندې کلیک کوم. چې کلیک چې تاسو کله دوستانو وکړو دلته به تاسو بل څه کار دلته نه کوئ، صرف په سیف باندې به کلیک وکړئ. په سیف چې تاسو کله دوستانو کلیک کړو دې ځینه به بیرته بیک شئ. خپل پروفایل ته به لاړ شئ. صفحه به یې وارې ریفریش کړئ. دا وګورئ دوستانو فالویډ بای 11,060 پیپل. ما خپل فالوور زیات کړو. نو دوستانو تاسو هم کولی شئ چې خپل فالوورز په همدې طریقه باندې زیات کړئ. نو دوستانو که چېرته هم زموږ ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو در سره لایک کړئ، شیر یې کړئ او د نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ تر څو زموږ دغه معلوماتي ویډیو وګوري. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.